بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. والمرسلات عرفا. قسم دې په هغو بادونو چې په نرمۍ سره لیږل کیږي. فالعاصفات عصفا. قسم دې په هغو بادونو چې سخت په توندۍ سره الوزي. والناشرات نشرا. قسم دې په هغو بادونو چې ورېځې په راپورته کولو خوروي. فالفارقات فرقا. بیا په هغې چې حق و باطل جدا کوي. فالملقيات ذکرا. قسم خورم په هغو ملائکو چې وحی راوړي. عذرا او نذرا. د عذر په طریقه یا د ویریدنې په طریقه. انما توعدون لواقع. د کم شي چې د تاسو سره واده کیږي هغه هرو مرو را پیښیدونکی دی. فاذا النجوم طمست. او بیا کله چې ستوري بې نوره کړی شي. واذا السماء فرجت. او کله چې آسمان سیرې کړی شي. واذا الجبال نصفت. او کله چې غرونه ټوکړې ټوکړې کړی شي او والوځولی شي. واذا الرسل اقتت. او کله چې د پیغمبرانو د حاضرۍ وخت راورسیږي. لأي يوم أجلت. د کمې ورځې دپاره دا کار تاخیر کړی شوی دی. ليوم الفصل. د فیصلې د ورځ دپاره. وما أدراك ما يوم الفصل. او ته څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده. ويل يومئذ للمكذبين. تباهی ده په هغه ورځ د انکار کوونکو دپاره. ألم نهلك الأولين. آیا مونږ پخواني چې حق دروغ ګڼل هلاک نه کړل. ثم نتبعهم الآخرين. بیا هم هغو پسې رستینی راوستل. كذلك نفعل بالمجرمين. مجرمانو سره مونږ هم دغسې کوو. ويل يومئذ للمكذبين. تباهی ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره. ألم نخلقكم من ماء مهين. آیا مونږ د حقیره اوبونه تاسو پیدا نه کړئ. فجعلناه في قرار مكين. او بیا مونږ هغه په یو مضبوط او محفوظ ځای کې وساتلې. إلى قدر معلوم. تر یو مقررې مودې پورې. فقدرنا فنعم القادرون. او بیا مونږ اندازه وکړه او مونږ څه اندازه کوونکي یو، یعنی د مور په رحم کې جسمانی ساخت او د ترتیب صحیح اندازه وکړه چې د دواړو سترګو، دواړو لاسونو، دواړو خپو، دواړو غوږونو او د نورو ساخت د یو بل په منځ کې څومره فاصله پکار ده. ويل يومئذ للمكذبين. تباهی ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره. ألم نجعل الأرض كفاتا. آیا مونږ ځمکه د خلکو راغونډېدونکې ساتونکې نه ده ګرځولې. أحياء وأمواتا. د ژوندو دپاره هم او د مړو دپاره هم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. او په هغې کې دنګ او لوړ غرونه خخ ودرول او په تاسو هم خوږې اوبه وڅښلې. ويل يومئذ للمكذبين. تباهی ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.
زی اوس د هم دوزخ خواته چې تاسو هغه درو ګڼلو انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب زی د هغه سوري خواته چې 3 څانګې لري لا ذليل ولا يغني من اللهب چې در اصل نه هغه سورې لري او نه د اور د لمبو مخنیون کې إنها ترمي بشرر كالقصر یقینا هغه د دوزخ اور به د مثل د محل غوندې غټ غټ بصري غورځوي كأنه جمالة صفر چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکاري لکه چې هغه زیړ اوښان دي ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د نن ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره هذا يوم لا ينطقون دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به دی خبرې نشي کولی ولا يؤذن لهم فيعتذرون او نه به هغې ته موقع ورکړی شي چې څه عذر وړاندې کړي ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين دا د فیصلې ورځ ده موږ تاسو او د تاسو مخکې تیر شوي خلک راغونډ کړي دي فإن كان لكم كيد فكيدون اوس نو که تاسو څه چال چلولی شئ نو زما په مقابل کې وچلوئ ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره إن للمتقين في ظلال وعيون پرهیزګاران نن پچینو او سورو کې دي ففواكه مما يشتهون او په هغو میوو کې چې هغې غواړي د هغو دپاره حاضر دي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اے جنتیانو په خوند سره خورئ څکئ د خپلو هغو اعمالو په بدل کې چې تاسو کړي وو إنا كذلك نجزي المحسنين یقینا موږ نیکو خلکو ته هم دغسې اجر ورکوو ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون اے دروغ ګڼونکو اخرئ او مزې چرچې وکړئ لږې ورځې په دنیا کې په حقیقت کې تاسو مجرمان یئ ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون کله چې دی ته ویل کیږي چې رکوع وکړئ نو رکوع نه کوي ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو دپاره فبأي حديث بعده يؤمنون اوس د دې قرآن نه رستو ابل کم کلام داسې کیدای شي چې دی په ایمان راوړي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی